ډاکټر صاحب باچا خان چې د خان بارام خان زوی وو آیا هغه د خانیزم څومره خلاف وو؟ خانیزم یا خانان چې دي نو هغه خو کمزوري کولو کوشش یا دا نه دی کړی خو دا کمزوري چې کوم دي نو د دې د اوچتولو کوشش یې کړی. باچا خان یو ځای کې روان دی او دا خپل چې کوم مرګري دي یا یو کس سره دی هغه سره دغه په تنظیم کې خو خانان مو کسبګر مو عام پښتانه مو غریبانان هر قسمه نو دا چې کوم دي چې دی د دې چاته په یو ځای کې په وګو پورې وته دي. باچا خان چې څنګه خپل پیزار وکړي دي نو دی غریب سړي په پیزار ونکړل. باچا خان ته وی چې د خدای ولی زما خو دا تنظیم او یا د دومره چې کوم مهنت دی دا کوم هلې ځلې کومه دا دې د پاره کومه چې تا د پردي یا د خان د پیزار نه دی بچ کما خلاص کما په ته ما پیزار راکې نه بیا خو د دې خبرې ما دې الو زره چې کوم دې هیڅ پیدا نشول یا د ما پیزار یا د بل ته د پردي پیزار نشه کوم دی نو بچ کولو کوشش کوم.